السلام علیکم دوستانو، تاسو یو ځل بیا هم ښه راغلاست وایم. راځئ چې په دې ویډیو کې تاسو سره یو ډول کچالو یا الوګانو پخولو طریقه در وښیم. کچالو په ډېرو ډولونو پخیږي، خو زه باور لرم په دا ډول چې زه یې نن په دې ریسیپي کې تاسو ته درښیم په دا ډول به مو نه وي پخ کړی. داسې به لنډ وخت کې وکولای شي ډېر خوندور کچالو پخه کړئ. د دې لپاره به اول 4 دانې میانه سایز کچالو واخلئ، سپین کړئ او بیا به یې دغسې نري نري واړه کړئ. بیا به یې پاک ومینځئ او یو څنګ ته کښیږدئ. ورپسې به د یوې پیالې نه لږ کم یا څومره چې غواړئ هماغومره غوړي په یو کړاهي کې واچوئ او پرېږدئ چې ګرم شي. اول کې که غوړي لږ ډېر واچوئ نو کچالو به ښه پکې سره شي، وروسته کولی شئ ترې کم کړئ. بیا به د یوې وړې قاشغې په اندازه زیره هم پکې واچوئ او لږ یې سره کړئ. ورپسې به میده شوي کچالو هم پکې واچوئ. بیا به یو وړه قاشغه یا هم د ضرورت په اندازه مالګه واچوئ او دا به یو څو دقیقو دپاره همداسې سره کړئ. ورپسې به بیا مسالې پکې واچوئ، لکه یو وړه قاشغه د زیرې پوډر، یو وړه قاشغه میده شوې وچه دانیا، یو وړه قاشغه دانه‌دار سمرچک او لږه سیاه هم پکې واچوئ. دیګ به وښوروئ چې د مسالې کچالو سره ښه میکس شي او 15 دقیقو دپاره به یې همداسې سره کړئ چې کچالو لږ نرم شي. ورپسې به 2 دانې میده شوي رومیان او 2 پلې هوږه میده کړئ او پکې ور اضافه کړئ. بیا به دیګ وښوروئ چې دا ټول مواد سره ګډ شي. سر به یې بند کړئ او د منقل او 100 درجې باندې، یعنې نه ډېر تیز چې وسوځي او نه ډېر کم باندې تقریبا 8 تر 10 دقیقو پورې او یا هم تر هغه چې کچالو نرم شي پخه کړئ. منځ منځ کې به دې ښوروئ چې ونه سوځي او رومیان هم پکې حل شي. ورپسې به تازه مرچک هم د خپلې خوښې په اندازه پکې واچوئ. رومیان چې ښه پکې حل شول او لږ لږ غوړي را پرېښودل، بیا به میده شوې تازه دانې هم پکې واچوئ چې دې سره بیا لا ډېر خوندور راځي. دا به هم ورسره ګډ کړئ. بیا به مو دا کچالو تیار شي. د خپلې خوښې لوښي کې وباسئ. په سر به یې لږ نور تازه دانې هم واچوئ. بیا به یې نوش جان کړئ.